هلکه د نن ورځې نشه خو شوه ښه راشه توبه خدای چرګانه موږ نه یېرېږي نو څوک وو وایي مه یېرېږه خدای دې بېخ او بنیاد وباسه چې دا تا کې دونه طاقت د کم ځای نه راغی دونه منډې لکه تی چې وی څه خورم خو دې نه هر څومره د خدای نیکبخت یې مه یېرېږه ته دې زړه کې وایې چې ما بالا لکي نه 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 زه دونه ظالم نه یم ښه یا لکه پوډري په دې چرګه څه کې دا خو زمونږ ده یاره نیکه خدای شته دې علاقه کې ډېر زیات سپي دي که نه نو دغلته ګرځېدم وایي بې زبانه شي داسې نه سپي او نه خوري نو رومې نیوم وایي کور ته بیا یوسم که مالک یې را پیدا شو وایي هغه له بیا زه ورکړمه ښه زه یم چې زمونږ د کلي نه دا چرګې څنګه پټېږي دا ته یې زمونږ دې پټې کړو د ټول کلي دې پټې کړې یاره نیکه ستاسو د کلي نه خو ټولې ما 300 چرګې هم نه دي پټې کړي زه خو بر کلي کې غلاګانې کوم هلته پټومه دلته خو خدای شته د علاقه داسې خوشې وه ما دله دا د سپو نه بچ کړه واله ما ته دواګانې کوه ښه اوس درته لا دواګانې هم کوم په خپله چرګه کې ووایه مه کوه نیکه خپله چرګه مړه کې بې زبانه شي نظر به درته وکړي وای یا لکه دلته هغه سرکاري هسپتال کوم ځای کې دی والا روکي زه د دې ځای نه یم زه میلمه یم د بل چا نه تپوس وکړه به ورته وښیي توبه خدایه اوس چاته هسپتال هم معلوم نه دی توبه خدایه طلب کړم صنم چم پچم وای کار مې د لاسو وتله وال مې پې وخوړه خدایه هغه یوه خاوه هغه هم سکاوه یارو کې دلته هغه هسپتال کوم ځای کې دی وال ما وخوړل او د هسپتال تپوس دی کوي کاکا په هسپتال څه کې ملګري لږ مریض یم د لسو کسانو نه مې تپوس وکړو خو چا هم راته هسپتال ونه ښوده بس کاکا دا داسې خلکه خو نه دی دا دې اوس ما په پردی چرګه والو خوړل که نه ته به داسې کار وکړې چې دا سیده لار نه ده دا پوله په دې به سیده لاړ شي داسې به یو موړ راشي په هغه موړ باندې به داسې راته وشي بس سیده بوځي هلته مین روډ دی لکه غټ سړک دی که نه هلته په ګاډي ځان ووهه څوک په دې ورته یوسي بابا د دې نه خو را دغه سکول خو سکول ته به لاړو د غرمې به رالو بیا به م لوبې کولې بیا به مدرسې ته لاړو دلته خو راله تا په دې ګیاګانو د املا ماته کړه اوس خو راله چې ته یو خره واله که نه چې د دې پولو نه خو پې د ګیا میا کور ته وړمه که نه زه نوره په اوږه باندې نه شم وړی ټول سټ مشین شو بچې تا اسکول هم په خپله پرېښودو او چنچین هم په خپله خرڅه کړله نو بابا چینچي خو ما ځکه خرڅه کړه چې باقي ګناهګارولمه کله به یې زنځیر شلو یو ورځ راسه پکې داسې کار وشو چې یو کس ولاړو دی ماښام کې دی چوک کې ما ته وایي دا سپی له ګورک کا نو ما یې څه مطلب سپی ورسره اوس په تروړه کې و ما ته وایي دا له ګورک کا ما یې زه بس ټیک ته خوښه مې ده سپی مې ترې راواغېسته و هغه د چینچۍ کښتۍ کې مې کېښوده 80 روپۍ راله راکړې چې په دې چوک باندې راته وشم هلته یو بل کس ولاړو وایي پیر قلعه ته به پس ولاړ شي ما یې په شپېته مړه وي لږه ګزاره وکړه ما یې ته پکې ګزاره وکړه ما یې ماښامې دی بس د هغه نه مې شپېته واغېشي او بس سړي د اوړو تروړه راواغېشي او هغه مې هم یوړه پیر قلعه چوکه پورې پیر قلعه پورې مې هغه څنګه یوړه بیا یو بله ښځه راله ما ته وایي بچې وي دغه د لزا کورې پورې به مې لږ ور مخکې نه کې وي شوګر مې دې وي لږې پیسې به هم دله درکړمه نو ما وی والله چې ما یې تروړې بس ښه خبره ده راخېږه بیا مې سوچ وکړه ما یې سپی خو کیمیا بوټي دی کیمیا بوټي ما یې دونه سورلی نو 80 هغه راکړې وې شپېته هغه بل کس راکړ ما یې زه یو سل به د دې ببو نه وایلمه نو ببو مې راوخېجوله او بس لاړم د لزاکو ته داسې کوڅو کوڅو کې ورغلم یاره بس چې څنګه ورغلم ببو مې کوزه کړه نو بس هغه سپی راته رایاد شو کښتۍ کې پروت و که نه د چینچۍ بس ما یې راشه دا بابا ګورې اوریجنل قصې ده بس سپی مې راواغېست او بس کې مې ښوده یار لړه مې کړه اوس تروړه کې تړلې شوې و که نه نو بیا مې ویې راشه د الله نه یاره د ما دا تروړې نه یې وکاږه چې څنګه مې تروړې نه داسې ویسته یاره بس چې
چې داسې مې واړو که نه اوس یې غوږونه مږونه ترې کټ کړو غټ سپي و نکریزې مکریزې مې پرې پورې کړی او خوشې شو بس یو ګړز یې وکړه یاره یو کور ته ورننوته ما دې اړه کې وي چې زما یې دا به د دې رشقې د دې غرانو نه یارېدلي ما هغه ویګین د کرش مشین ته اچولې ما چې څنګه کور ته ورننوته یاره بدقرې چې هغه سړی روته چا چې را کړو یو وړی خوله کې و په بله باندې شخون و که نه لاس کې یې نیولې وه ما ته وایي هلکه وایي دا سپی خو تا د خپل کور مخې ته پرېښوده که نه ما یې ولې وایي دا خو هم زما کور دی هم د دې ځای نه مې دروړی و سړي مړه ډېر زیات بې عزته کړم نو ما یې تا راته وې چې لرې یو سا نو ما ما خو بس لرې هم دلته راوړی دی که نه ما دا لرې ځای دی که نه نو الله به جاښه شوه بیا یاره به بیا زنانه منانه م رووته هغې هم ښه بې عزته کړم نو رشقه خو ما له دغه وجې نه خرڅه کړې ده هلکه دا خو دې ښه توره والې ده خانده خانده بابا ستا خو پې خرچه نه راځي خپرې په بل اړولې ته ویږینې د بادامو ټرک تلو شوی دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راځې وروره څنګه اخی حالات ښه دي قیصریا ما پسې خو د چین نجیلی راله نه مړه هلکه مسلمان یم که ثواب به دې وشي وروره او قیصریا مسلمانه مې کړه او خبر خو نه نه که نه ده څه نه بل تره زوی پسې مې بېګا د جاپان نه ښځه راغلې ده یاره اشنا دواړه ښه په لانجه وختې چینا والا او جاپان والا خو ټول یو شانتي دي که نه څه په لانجه وختو کې که هغه ایښې یو کودی پته نه لګي چې دو سوده ده کو ایښه ده یم ښي و موږ پسې خو د چین نه او د جاپان نه جلکۍ راغلې تا پسې څه راغلي نه نه زه مخېمه ما پسې هره شپه قرضداري راځي ور راته ډزئ